د نارینه‌و لپاره د حمل مخنیوی ګولۍ. که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، اول ځل زموږ چینل ته راغلي یاست، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په دې کلیک وکړئ، د په څنګ کې بیا د بیل نشان باندې کې کلیک وکړئ، بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته تر ټولو اول در ورسیږي. کارپوهانو یوه طبي کنفرانس ته ویلي هغه درمل په لومړۍ ازموینه کې کامیاب ثابت شوي چې د امیندوارۍ یا حمل مخنیوي لپاره یې نارینه کارولی شي. دغه درمل چې د ګولۍ په بڼه دي په ورځ کې یو ځل خوړل کیږي او د ماهرینو په وینا سپرم تولیدونکي هورمونز کنټرولوي. خو ډاکټران بیا وایي بازار ته د دغو ګولیو وړاندې کول ښایي یوه لسیزه وخت ونیسي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ مخنیوي ګولۍ لومړی ځل نږدې 50 کاله مخکې برطانیه کې تولید شوې، خو د نارینه‌و لپاره دغه ډول درمل نه تولیدېدو په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. ځینې کسان په دې باور دي چې په ټولنیزه او کاروباري کچه د دې لپاره ډېره لیوالتیا نه وه، خو ځینې عام نظره پوښتنې ښایي چې که دغه ډول درمل بازار ته وړاندې کیږي ډېر نارینه به یې استعمال کړي. بل لور ته برطانیه کې د انګلیار سکین پوهنتون د 2011 کال یو راپورټ له مخې د 140 ښځو له ډلې 80 داسې اندېښنه ښولې چې ښایي میړونه یې هره ورځ د دې درملو خوړل یاد ونه ساتي. هورمونز کنټرولونکو د دغو درملو تولید کې یوه ننګونه دا هم وه چې حسینه د درملو خوراک سره نارینه‌و کې د جنسي اړیکو هیله مړاوې شي. د یو روغ رمټ نارینه په بدن کې شته هورمون له کبله پرلهپسې نوي سپرم چمتو کیږي. اوس ماهرین وایي د واشنګټن پوهنتون او بایومیډ په شریکه دغه چمتو شوي درمل په خپل هدف ته رسیدو کې کامیاب شي. په نیو اورلینز ایالت کې د دغه طبي کنفرانس پر مهال ماهرینو وویل 40 نارینه‌و دغه نوي درمل ازمایل شوي دي چې د دوی په وینا لومړۍ طبي ازموینې بریالۍ وه او له ازموینې وروسته د دغه کسانو هورمونز کچه بیرته معمول کچې ته وګرځېده. ازموینې دغه بهیر کې د جانبي اغېزو یا ساید افیکټس کچه هم خورا ټیټه وه. یو شمېر نور ساینس پوهان بیا پر داسې پیچګرۍ انجکشن چمتو کولو لګیا دي چې ویل کېږي که هره میاشت ولګول شي د ماشومان زیږ ترمنځ واقفې کې ګټورې ثابتېدای شي. په ازموینه کې ځینو شاملو نارینه‌و ویلي د انجکشن له لګولو وروسته ځینو نورو جانبي اغېزو ترڅنګ خواشیني ول، ځکه ماهرینو اوس په تجربه کې نوي کسان شامل کړي دي. د نورو طبي او اسلامي معلوماتو لپاره زموږ همدا ډاکټر بخت الله بختیار فیسبوک پاڼه همدا لایک بټن کلیک وکړئ، بیا په درو نقطو کلیک وکړئ، بیا په د فالوینګ باندې کلیک وکړئ، بیا سیفرس باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ معلومات تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوي ضرور لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او که کومه پوښتنه لرئ کومنټ یې کړئ او د ویډیو کتلو څخه مننه.